قدرمنو لیدونکو د ګل محمد خوشحال د لمانځنې د یاد غونډه ده. ګل محمد خوشحال په 1904 کې زیږېدلی و او پر 8/11/2024 کې له موږه بیل سو. نن یې موږ په یاد کې راټول یو او د ګل محمد خوشحال پر ادبي خدماتو او پر ادبي زیار باندې خبره کوو. نو زه اوس راځمه زموږ د نن د غونډې مشر صدر د پیوندي ادبي ملګري صدر او زموږ د نن د غونډې صدر ښاغلي رضا شیدا ته چې د ګل محمد خوشحال په هکله خپله وینا د لیدونکو سره شریکه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ګل محمد خوشحال تلین به ورته ووایو، د تلین په مناسبت دلته راغونډ شوو شاعرانو، لیکوالانو، مشرانو، سپینږیرو، همزولو، ستاسو د ټولو په اجازه ګل محمد خوشحال په څو کرښو یادول درنو سامعینو، راغلو درنو لیکوالانو، شاعرانو، ستاسو په خوښه پښین ولسوالۍ په تاریخ کې یوه درنه ادبخیزه او شاعرخیزه سیمه ده چې کوم شاعران زما یاد دي اوس له موږ سره نسته، له دې نړۍ کوچ سوي دي. د هغو لږ یادونه کوو. نو کله کله انسان ته دا فکر ولویږي چې یو ورځ به داسې ورځ هم راشي چې زه به هم د دې شاعرانو او د دې انسانانو په منځ کې نه یم. نو ذکر له هغه خلکو چې موږ نه، چې ما به لیدل، د هغه شاعرانو، لیکوالانو، سپینږیرو، مشرانو، ځوانانو ذکر ما پکې کړی دی چې هغه اوس له موږ سره په دې نړۍ کې نسته. لکه پروفیسر صاحبزاده حمیدالله صاحب، قدرمن عبدالباری عاشر صاحب، پروفیسر راز محمد راز صاحب، سید محمد رسول فریادی، غلام محمد غلام، عبدالغفور پردیس، مولوی ظریف اخوند، پروفیسر ولی محمد سیال کاکړ صاحب، زین الله خازه، امان الله بیکلم، عبدالرازق دلشاد، محمد رسول بشرمل، ډاکټر عبدالسلام جوهر، عبدالغالي افغان، نور الله جان کاکړ، محمد ګل، ډاکټر عبدالرحیم غمزده، خلیل الله هرمانجن، ماسټر عبدالکریم حادل، منشي محمد رحیم کاکړ، امان الله تابان، دلسوزه لطیف جان، عبدالرحیم سوزانه، چې کوم خلک ما لیدلي وو یا له موږ سره په مشاعرو، په محفلو، په ادبي مجلسو کې له ما سره مخامخ سوي وو، فقط هم د هغوی ذکر کړی دی. بیا هم که داسې څوک پاته وه نور ملګري چې بیا مجلس کوي په هغه کې به انسان دی خامخا به له ما څوک پاته سوی بیا به د هغه ذکر وکړي، د هغه نوم به واخلي. ولې دا خلک پر موږ باندې حق لري، موږ نه یادوو، موږ نه څېړو، د هغه سړي نوم نه اخلو، د هغه شعر و شاعري یا د هغه لیک بیا موږ مخله نه راوړو. دوی پر موږ باندې حق لري. موږ په کار دی لکه نن چې د ګل محمد خوشحال د مړینې ورځ لمانځو، دا ته را په کار دی چې د هر شاعر پر خپل ځای ولمانځو. چې د کوم چا ورځ لمانځو ځواني مرګ ګل محمد خوشحال، هو زموږ یقین دی چې موږ ټول ژوندي خلک به له دې نړۍ کوچیږو. په د قرآن شریف آیت دی چې هر ژوندی نفس به د مرګ څکه کوي. درنو حاضرینو، مشرانو، ګل محمد خوشحال د دونه عمر سړی نه و، بیخي کشر هلک و،
ګل محمد خوشحال په 1984 کې زوړ کړی و. ښه ژوندی او د اوسنۍ دورې شاعري یې کوله. د شعر بڼه ډېره ساده وه. په شاعري کې یې کږې، چخنې او کنایانې نه وې. ګل محمد خوشحال لږ شاعري کړې وه، خو هغه یې ډېره خوندوره د ادب په چوکاټ کې کړې وه. په شعر کې یې ملي، قامي، عشقي او د مینې ډک شیان ښکارېدل. د اجل غشي تېره کړه دا دې راغلم، د اجل غشي تېره کړه دا دې راغلم، په سینه کې را ساړه کړه دا دې راغلم. د اجل غشي تېره کړه دا دې راغلم، په سینه کې را ساړه کړه دا دې راغلم. بل ځای بیا وایي زه لیونی د بیوانو سوم ته به کله راځې. زه لیونی د بیوانو سوم ته به کله راځې. خندا د خپلو او پردو سوم ته به کله راځې. د ده د دغه شعر سره نو ماته د امان الله بې کلم دغه شعر را یاد سو. زه دغه ستا ولار ته ګورم ته به کله راځې. زه دغه ستا ولار ته ګورم ته به کله راځې. توره شپه رڼ سهار ته ګورم ته به کله راځې. ګل محمد خوشحال د قدرمن تیمورشاه کمال صاحب سره اکثره وخت لیدل کېدی. د دوی سره په ادبي تنظیم پیاوړي لیکوال کې باقاعده ملګری او د دوی غړی و. په مشاعرو کې به اکثره وخت ګل محمد خوشحال یا پر کیمره و یا به موبایل ورڅخه و. تصویران به یې جوړول یا به ویډیو جوړوله. په بدن او صورت داسې نری وچ کلک سړی و. د ناروغۍ یا ناجوړۍ اثرات یې پر بدن نه ښکارېدل. بالکل. خو مرګ یو داسې شی دی چې هغه جوړ او ناجوړه نه غواړي. درنو حاضرینو، سلام بابا وایي چې مرګ راسي نه لري اثر تعویض. چې مرګ راسي نه لري اثر تعویض. ما محبوب رنځور له وکښي هر تعویض. چې مرګ راسي نه لري اثر تعویض. ما محبوب رنځور له وکښي هر تعویض. ګل محمد خوشحال هم دا اوس په 2024 کې له دې نړۍ څخه کوچ وکړی. موږ شاعران، لیکوالان، ادیبان یې ټول په دعا کې یادوو. الله دې روح شاد لري. زموږ پسې مخ دی، موږ ته دې هم الله تعالی دغه لار اسانه کړي. یو شاعر وایي هیڅ امکان یې د راتلو نسته سایله. هیڅ امکان یې د راتلو نسته سایله. هسې مه ګوره د کور په دربچو کې. هیڅ امکان یې د راتلو نسته سایله. هسې مه ګوره د کور په دربچو کې. نو دا اوس ستاسو تر مخ د ګل محمد خوشحال په هکله یو څو کرښې چې ما رضا شیدا ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کړلې. په میان کې نور علما صاحبان او مېلمانه هم رالل. کمال صاحب هم پر ګل محمد خوشحال باندې ډېر ښایسته او خوندور لیک کړی و چې ستې تر مخې نشر کوي. هغه یو ټپره یادېږي، پښتنو ډېره پخوا ویلې ده، وایي بېلتونه غبرګ زامن دي ومره. بېلتونه غبرګ زامن دي ومره چې یو ښخېږي بل د مرګ سګلۍ وهینه. بالکل. دا یم پر داسې ځای ویلې ده یا پر یو داسې موقع ویلې ده. نو زه له دې خپلو یو څو خبرو سره سم رخصت اخلم. ډېره مننه چې تاسو دا یو څو کرښې واورېدې. کور مو ودان. قدرمنو لیدونکو، ښاغلی رضا شیدا و چې د ارواښاد
ګل محمد خوشحال په یاد کې جوړې سوي غونډې ته یې خپله زرینه وینا وړاندې کړه او دی یې په خپل ښایسته تورو باندې ولمانځئ ویې ستایي د ده نه یو جهان مننه کوو.